مولانا فضل الرحمن، اشرف غني او حامد کرزی څنګه ولې تورن کړل او د طالبانو باره کې څه ویلي دي، پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو میلمه دی، له جیو نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې مداخلې شوقي نه دی او نه دغه کار کوي. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي، ما له حامد کرزي او اشرف غني سره اختلافات لرل، اوس خو اسلامي نظام دی او زه ورسره کوم مشکل نه لرم. جمعیت علما اسلام ګوند د خوښۍ احساس کوي چې طالبان واک ته رسیدلی دي. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو پر مهال د افغان حکومت پر ضد د طالبانو یو لویه سترو ملاتړو څخه وو، په دې مرکه کې د پاکستان حکومت خلاف جګړه ناروا ګڼلې او پر سیاسي مبارزې ټینګار کړی. هغه پاکستان کې د ټي ټي پي د جګړې په اړه د جی نیوز د خبریال سلیم صافي پوښتنې ته ځواب کې څرګنده کړې. پاکستان کې 15 علما شته دي، پاکستان جغرافیه لري، پاکستان کې اجماع شته ده، پاکستان کې اساتید شته دي. د دوی ټولو توافق او اجماع پر همدې ده چې جګړې ته اړتیا نشته. دا چې افغانستان کې څوک د ټوپک په زور حکومت ته رسېدلي، دا په دې معنا نه ده چې پاکستان کې دې هم دغه کار وشي. مولانا فضل الرحمن کابل ته د سفر په لومړۍ ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلي او هغه ته یې ویلي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو په زوره ایستل غندي او دواړه هیوادونه باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.